أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دا سورة حجر شروع کیږي. مخکې سورة ابراهیم سره د دې دا مناسبت ده. سورة ابراهیم کی تذکر به ایام الله ذکر شو. د تیر شو واقعات باندې الله پاک موږ ته تذکر وکړ. نو په دې سورة حجر کې اوس مسله دا ده چې موږ ته وایي اومنئ. دا د الله پاک تذکر او نصیحتونه اومنئ. ولی کوي نه منئ نو به بارمان کوي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. به بارمان کې کش کې الله مې منلې او دا الله توحید مې منلې. دویم رب دا د سورۃ ابراهیم کې تذکر به ایام الله. نو په سورۃ حجر کې اوس بیان د نزول د عذاب د منکرینو باندې. ګوره کڅوک ایام الله نه مني یعنی د الله پاک تیر شوی واقعاتونه عبرت نه اخلي به په عذاب راځي. دریم رب دا دی مخکې سورۃ ابراهیم کې تذکر به ایام الله. نو په سورۃ حجر کې ذکر د هغه اقوامو 500 مهلکاو دي چې کوم 15 قومونه دي او د الله پاک تذکر نه دی منل، نصیحت نه دی قبول کړي، الله پاک تبا کړي. او رب تسمی دا دی وفقنا لتوکل علیک مثل ابراهیم. داس توفیق من تراک چې توکل کو پتا په شان د ابراهیم علی السلام. ولا تصيرنا مكذبين مثل اصحاب الحجر. مگر زمنګ یا الله تکذیب کون کی په شان د اصحاب حجر سمودیانو تکذیب کړو داسې مگر زه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت تنام د الله پاک باندې چې زیات مهربان او خاص رحم کون کې دی. الف لام را. الله تعالی پوی دې په مراد د دې باندې. تلک آیات الكتاب وقرآن مبین. دا ترغیب ال القرآن دی. دا آیتونه د کتاب دی. الکتاب کامل کتاب قرآن دی. وقرآن مبین او د قرآن چې هغه واضح دی یا قرآن چې مبین دی واضح کون کې دی. نو دلته اولنی جمله کې وی آیات الكتاب ورپسې وی قرآن مبین. نو کتابم صفت ته د قرآن او قرآنم قرآن دی. دې ته ویلې شی عطف صفته علی صفته. بس د الله دې کتاب دو صفاتونه دی، یو صفت په بل ور عطف کې. بار دې مثال لري لکه ته وی زید عالم و فاضل. نو عالمون او فاضلون خو دوړه د زید صفاتونه دي، خو یو په بل دی ور عطف کړه. مثال زید العالم الفاضل، زید العالم والفاضل. نو دلته العالم هم صفت شو الفاضل هم صفت شو، یو په بل عطف. دغه شان د الله دی کتاب د دو صفاتونه شو یو په بل باندې عطف. البته دسی الفاظ با لګروستو یو بل صورت کې راشي. دلته به داسې دي چې تلک آیات القرآن یعنی ورستو صورت را روان دي چې هغه کې دا قرآن مخ کې دی کتاب ورستو دی و کتاب مبین دی. به فرق ان شاء الله ته بیان کو چې د دې دغه منځ کې څه فرق دی چې دلته کتاب مخ کې دی ولته قرآن مخ کې دی. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. او ډیر کرت بارمان کیا کسان چې کفر کړي دي
لو کانوا مسلمین کش کې دوی توحید منون کې وي کش کې دوی د الله توحید منلې وي مسلمانان وي مطلب دا چې الله یو منلې وي دا رب لفظ د نحوی کتابونو کې راځي چې اصل وضع حقیقي د رب د پاره د تقلیل شوی ده مجازا استعمالیږي په معنا د تکثیر کې خو علماء نحو وایي چې اوس دا مجازي معنا دونه مشهور شوی ده چې حتی کې هغه حقیقي معنی ده په منزله د مجاز ګرځیدلې ده او د مجازي معنی په منزله د حقیقت ګرځیدلې ځکه خلک معنا په ډیروالي سره کوي او په دې ربما کې دا کوم ما چې ده هم د تکثیر د پر راغلي ده ربما ډیر ډیر زلابا ارمان کی کافران لو تمنای ده کاش کې چې دوی مسلمین توحید منون کې وي ارمان وکي او حدیث پاک کې راغلي دی طبرانی کې دا حدیث را نقل کړي علیه السلام فرمای ان الناس من امتی يعذبون بذنوبهم د قیامت پر ورځ به کسان د ګناهونو په وجه عذاب شي فیکونون فی النار ما شاء الله به بدی جهنم کې پراتی نو څومره چې د الله خوخی چې جهنم کې د مسلمانان پراتی وی ثم يعيرهم اهل الشرك به جهنم کې دا کافرانو او مشرکان د مسلمانانو ګناګارو ته پیغور ورکی ورته بوي چې ما نرا ما کنتم فيه څنګه چل دی ما خو ونلید چې تا کوم تصدیق په دنیا کې ایمان راوړ او چې تا ته څه فایده ورسوله ته خو ما سره دلته اوس په جهنم کې پروت نو وای چې فلا يبقى موحد الا اخرجه وی الله به یوم واحد مسلمان پرینه دی مگر راو به باسي نو به دا آیت کریمه علیه السلام ولستو ربما يود الله کافران برمان کی چې خدا قوت رشته جهنم نه کنه کش کې منګم الله منلې توحید منلې نو څه سوال پیدا شو چې قیامت کې ارماندونه کوي نو وسولي الله نه مني د نه منلو وجه څه ده نو دلته زرهم سره وجم بیان یو دي ته زجر وای زرهم پر د پیغمبر یو کولو چې د خوراک کوي او تمتع مزي اخلي لکه خلک وي پری چې خوري او ډکیږي د دې معنی دا ده چې دا خو څه کوي الله دنیا کې نه مانی چې د دنیا کې خو صرف انده د خېټه خادم دی خوري او ډکیږي بل کار نشته دی بل سوچ نشته پری چې خوري او د مزي اخلي ویل هم العملو غافل کړي دي دوی امیدونو فسوف یعلمون زر دي دوی به پوي شي احادیث کې راغلي دي علیه السلام فرمای بئس العبد صحا ولها ونسي المقابر والبلا وی ډیر ناکاره سړی دی چې هغه په غفلت کې ژوند تیری ونسي المقابر والبلا او وی هغه مقبرم ته نه هیره ده او په مقبره کې تنه هغه ځان وروس چې به بس خاصه پکې هغه ځان دیم هیر شوی دی او حسن بصری رحمت الله علیه فرمایله وی ما طال الامل الا ساء العمل ما طال الامل الا ساء العمل وی د سړیو امیدونه نوګ دیږي مگر عمل وسره بدیږي وما اهلكنا من قريتنا دا تخفیف دی الله وی موږ نه دی هلاک کړي او کلی والا الا ولها کتاب معلوم مگر د هغه د پاره چې د نیټه معلومه یعنی او کلی چې علی عذابی خو الله سره نیټه معلومه کنه الا ولها منا الا ولعذابها مضاف پکې پټ دی خان اغه نیټه الله ته معلومه ما تسبق من امه اجلها نشي مخ کې کېده یو جماعت یو امت تخپل نیټه د عذاب نه نشي ورستو کېدله وقالوا يا ايها الذي نزل دا هم زجر دی او دلته یو دو سوال دي او د دې لپاره الله پاک بیا په لوف نشر غیر مرتب سره جوابونه کړي څو سوال دي دوا او دې لپاره جواب یې څنګه کړي په لوف نشر غیر مرتب سره دی دویم سوال جواب اول دی او دی اول سوال جواب لګروستور روان دی اول سوال دوی دا کو ویلی به کافرانو چې ایه الذی اسړیا نزل علیه ذکر چې نازل شوی دی ورته ذکر نه مطلب واحده خو دې کې ګوره یو خبره وره کافرانو څنګه ویل چې د توحید نازل ده نو کافرانو خو د سره د قران وحی منل نه کنه وې دا خبره استهزاء کوله استهزاء چې دا ته ما توحید نازل ده موږ خو نه مونږ او یا د سی وایا چې دې کې د سی عبارت پټته چې دوی به ویلی ایه الذی
نزل علیه الذکر بزعمک ستا ګمان دی چې تا ته وحی نازله ده موږ خو یې نه منو. انک لمجنون یقینا ته خو لیونی پاګلې ته چې د وحی خبرې کې مړه منګ دې پال سړی نه منو تلا پکې د پیغمبر دعوه کې خلک کوئی زدي پیرین منه موتره ته مریدان نسی پښتو کې وای کنه. نو دی خلکو دا سوال کول پر رسول الله سلام چې ته خو لیونی او تلاوی ز پکې دغه امامات وحی کیږي. نو یو سوال دا شو چې ته لیونی. دویم لو ما تأتینا بالملائکه دا لو ما دا حرف تحضید ده دا تزول واره حرف ورته وای کنه. ولی من تنرا ولی ملائکه ان كنت من الصادقین کرشتونی ملائکه راوالا او فرقان کې وای کنه فیکون ما هو نذیرا ملائکه راوالا چې هغه من ویری چې من ته وای دا پیغمبر دی وای معنی. نو دو سوال شو. اول سوال کې ورته ویلی ونه دویم سوال کې ورته ملائکه راولای. د دې دویم سوال جواب اول واوره. جواب داده ما ننزل الملائکه الا بالحق علاوه موږ نه نازلو ملائکه مگر په حق باندې. حق نه مراد عذاب دی. بالحق څه معنا؟ بالعذاب. ملائکه چې ته غواړي هغه خو در چې دراغلی خو عذاب به ورسره. هو ما كانوا اذا منذرین او نه به داخلك په دې وخت کې مهلت ورکړي شي. دې خو تعالی ټیم نه درکې چې ملائکه د عذاب براشي او ته بدل تناستي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقینا من نازل کړي دې ذکر یعنی قران وانا له لحافظون او یقینا من دې قران لره ساتون کیو. دا قران من ساتو. انا نحن نزلنا الذکر د ذکر نه مراد دلته قران دی. او که څوک وایي چې ته څه نه معلومه چې دلته ذکر نه قران دی. ذکر خو مطلق وحی ته وایي او نصیحت ته وایي. نو که یو سړی يهودي را پاتېږي چې ذکر نه تورات مراد دی ته به څه دلیل ورته لري؟ یو نصرانی را پاتېږي چې د ذکر نه انجیل مراد دی. نو ګورئ دلته دا نزل نه ویلې نزل یو نزل تنزیل باب تفعیل دی او باب تفعیل هغه معنا ده چې پکې نزول تدریجنی. نو دا قران تدریجن نازل شوی دی. تورات خو تدریجن نه دی نازل شوی خو د فتن واحدتن نازل شوی. معلومیږي دلته ذکر نه قران مراد دی. او بیا هغه یو مشهور واقعه بتاسه علماء لري دي چې هارون رشید بادشاہ په زمانہ کې شوی و. هارون رشید بادشاہ په زمانہ کې هغه علماء یو کانفرنس به کال کې جوړولو هي کې به علما کې ناستل او خجل سبا او پروګرامونه وو. نبی اوسل داسې وشو د علماء جلسه وا او د هارون رشید بادشاہ وزیران دی او لوی دی دربار هغه خلک دي یو عالم پورته کیږي او بیان کوي. به پدې کې داسې وشو چې یو کس راغی او هارون رشید بادشاہ ته چیټ راولې غلو چې نه زدا سه لاروي مل مراغلې ما غواړم چې زه تاسو سره په دې جلسه کې برخواله مخ بیان کوم. نو بیا هارون رشید بادشاہ ویلي چې موږ جوړه کړې د جلسه د پاره د علماء چې ته عالم او بیان کولې شو خورا شو کا بیان. نو بیا غنه پښتنه وکړه چې ته په کومه موضوع بیان کې. نو هغه ورته چې زه بس په قران په موضوع بیان کوم. رښتیا چې پورته شو ملما ډېر ناشنا بیان د قران په موضوع وکي. ورسته هارون رشید بادشاہ راوستلو پښتنه ته وکړه چې راته مطلب دا چې خو بیان دی وکي. نو ته څوک نه هغه ورته زه خو دغه یم کافر یم او د آسماني کتابونو مطالعه مې ټوله کړې تورات انجیل قران مې مطالعه نه استلې دي. نو هغه دغه ورته هارون رشید بادشاہ ورته چې ظالم را دومره خسته بیانم کې خو مسلمان شه. هغه ورته نه مسلمان کېږم نه ګوره دلته موږ سره لولي علما دي ستاسو شک شبهات به د فقې قاضي ابي یوسف ته د لولي علما دي. کافر ورته ویل زما پسره کې کوم شک ته هغه د علما نشي لري کولای. جلسه ختمه شو پروګرام لاړو کافر په خپل مخ لاړو کال ته بیا هغه پروګرام چې تیار شو کافر بیا راغی. بیا په دغه موقع باندې هارون رشید بادشاہ ته چیټ راولې ګل چې زه لاروي ملمای مو بیان کول غواړم ویل زواره ش بیانو بیا چې بیانو کې به د قران په موضوع زبردست بیانو کې خو بیا جلسه په اخر کې سره ناس ته وشو. نو با هارون رشید بادشاہ ورته چې وایا کنه حال څنګه دی هغه ورته چې الحمدلله اوس مسلمانیم. ویل چې خانه دا څنګه تیر کال د اسلام نه راوړو سکال د اسلام راوړو. نو دی ورته وای وی اصلا کې باته پدې کې شک او پزړه کې دنه چې دا قران به د الله پاک وحی او کبنی. وی ما دا سکارو کې چې لاړه لمه یو می نسخه می تورات ولیکلو یو نسخه می انجیل ولیکلو یو نسخه می قران ولیکلو. خدا سي مې وکړه چې پدې کې ملک د ځان را دو بدل وکړه
لکه سورۃ بل زیاتوي سو بل سورۃ بل زیاتوي سو نو سورۃ بقره اخیری سپاره ته راوړو سورۃ ناس داول ته وس کنه خو څومره چیرې بدل کیږي دې مې یو تورات راوړلو او له خمو زین مې ولي کولو دې مې یو تورات يهوديانو مدرسې ته راوړلو چې ما تورات لیکل دا واخلې بس چا پکې خلونه خزول او تورات واخستو بیا مې انجیل راوړلو هم دا سره بدل هغه مې چې کله نصارا مدرسې ته ورول هغه مې واخستو قران مې چې کله د مسلمانانو د طالبان مدرسې ته راوړل نو حافظان ناجم شو حافظان را تویل چې ته راوړې دي مشه امرته چې دا قران نه دي او د خبرزانه قیمت ورکوم مړي خبرو په سرو زرو ملي کړي وی یو قاری چې قران بیرته کې ماته ویل چې هو دا قران خو غلط لیکل دا څه کې د صورتونو کې رد بدل راغله ابل قاری رامن نکړه چې لکه دا خورشتي د سورته ال عمران په اخر کې لیکل او فلان فلان وی एकदम رانه طالبان او حافظان راتاو شو وی چې راتاو شو قریب و چې زی خزادن کړي وی مورته له شاله کټه مرا کوي راغله مدرسه کې ما عالمانو سره کېناستم هغه مشرانو ته ویل چې بس اوس ما ته پته ولګید چې تاسو کتاب دا یقینا اسماني وحده په دې معنی سره چې ما خدا سي په تقدیم او تاخير پر د بدل سره مې دې تحریف کې په تورات کې پاچاونه پیژاندو انجیل کې مې تحریف کې چاونه پیژاندو قران یو پیژاندو معلومه کې دا چې یو قران محفوظ کتاب دی د دې وجه نه تاسو په دې پوښوي نو فلهذا ما اسلام راوړو نو قران عظیم شان په بارک رب فرمایي چې موږ نازل کړی دا قران او موږ د دې ساتون کیو اوس الله وی زی ساتم نو د دې قران ساتل په څه طریقې سره دی نو قران کې غ نور الانوار او حسامی کې کتابونو د اصول کې تاسو وایې کنه او هو اسم للنظم والمعنى قران نوم دې د پر د لفظ د معنا د قران د الفاظ او حافظان هغه الحمدلله په امت مسلمه کې دومره حافظان دي قاریان دي او د قران د معانیو او د ترجمه هغه حافظان هغه علما او مفسرین دي دا چاته الله پاک په سینو کې د قران د ترجمه علم ورکړي بس په دغه سینو کې الله پاک ته قران محفوظ ساتلی نو د دې وجه نه یو بل خبره هم ثابته شو چې کله د قران حفاظت الله پاک په سینه د حافظ او د عالم او مفسر کې کوي نو په دې پوښ الله به د حافظان او عالمانو هم حفاظت کوي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين دا هغه اول سوال جواب دی پیغمبر علیہ السلام ته څه ویل چې تلیونی الله نبی ته وی خفکیګه مکه ته تلیونی وی دا سه ډیرو پیغمبرانو پورې استهزاء شوې ده لیونی او پاګل او جادوګر دی ورته ویل دي نو دا څه نوې خبره خو نه ده او دې ته ویل کېږي زجر به انکار رسول د رسول د رسالت نه انکار په دې خبره زجر دی یقینا موږ لګلیو ارسلنا د دې هغه مفعول پټ دی ارسلنا رسولنا موږ لګلیو رسولان ستانه مخکې فی شیع الاولین اپډلو مخکې نه یو کې وما یاتیهم نور اغلی دوی ته رسول الله کانو به استهزئون مگر هغه پورې استهزاء دور پورې مگر دی هغه پورې استهزاء کړي و کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین الله وی داسې موږ ورنه نباسو دا نسلکه کې د هو زمیر راځي کوي استهزاء تا نسلکه د هو زمیر چاته راځي دی استهزاء او د کذالک نمخ کې داسې عبارت دی چې کما سلکنا الكفر في الاولین كذلك نسلكه في قلوب المجرمين کفر می د پوهانیو خلکو په کې ور داخل کړي ورنه نه استیو داسې می الله وی دا استهزاء ورنه نه استی په لونو د مجرمانو کې مجرم سړي کار داده کامل مجرم چې استهزاءګانی وکي حق پوره لا یؤمنون ایمان نه راوړي به په دې کتاب باندې وقت خلص سنت الاولین او تیر شوی دی طریقې د مخکینیو خلکو طریقې خو دی رایا دي چې الله پاک څومره قومونه تبا کړی دي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء دا دغه یو سوال و دوی به بار بار پیغمبر نه معجزه غوښته چې مونږ ته معجزه راوړه مونږ ته معجزه وخه الله فرمای ولو فتحنا کمن پرانیسته په دې خلکو باندې بابا یو دروازه من السماء د اسمان نه لکه اسمان کې دروازه کلا وشوي وي فزولوا او پرانا ورځ باندې فيه په دې دروازه کې ارجون دوی ورختلی وي زولوا پرانا ورځ فيه په دې دروازه کې یارجون دوی پاس ورختلی وي یعنی که د پیغمبر د معجزې په وجه د اسمان دروازه خلاصوي او د خلک پکې پاس ختلی وي نو لقالو به معجزه نه منله د څه به ویلې به چې انما سکرت ابصارنا یقینا من شوی دي نظرونه زمونږه او په موږ چې شوم بندي شوی دا خو سحر دی یعنی دا به معجزه نه منله بلکې دا به په شی والا کوله چې دا سحر جادو دی
او به لا ترقی نورم کوله چې بل نحنو قوم مسورون موږ یو قوم همیشه په موږ باندې همیشه سحر کې دی شي دا نه چې په موږ همیشه خلک سحرونه کوي جادوګری کوي نه پځې د دې چې دا معجزه د رسول مني بیا په دابل فتوا لګی چې دا جادو دی. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الله وی ولقد جعلنا یقینا من ګرځولې دي په السماء په اسمان کې بروجن غټ ستوري وزيناها خسته کړم دي للناظرين د پاره د کتونکو. په السماء په اسمان کې بروجن غټ ستوري دي. امام مجاهد سے وای د بروجن معنا کې هي النجوم العظام غټ ستوري دي مراوس په مې یو غټ ستوري. خو الله وی چې جعلنا فی السما نو د فی السما خو یا دا معنا چې د اسمان په طرف کې دي اسمان په طرف کې دي دا ځکه مونږ وای چې د اسمان په طرف کې دي چې د انمر او سپوږمۍ او ستوري ټول د اسمان نه لاندې دي. اسمان خو ډېر بره دی دا ټول لاندې دي خو البته دومره ده چې اوس کوم شی بره نو هغې ته خلق سما کل ما علاک فهو سماکا او ښایسته کړي دي کتونکو دپاره. نتیجه کې د ستورو دو پیدې رب ذکر کړي دي. یو پیدا ده چې اسمان په ښایسته دی. دویمه پیدا وحفظناها من کل شیطان رجیم او ساتلې موږ د اسمان د هر شیطان رټلی شوی نه. هغه هم دا ده که نه چې دا شیطانانو بره اسمان ته ختلی نشي اسمان ته ختلی نشي ځکه چې هلته ورپسې بیا شغله راځي شهاب مبین چې ورته وایي. په دې مسله کې د مفسرینو اختلاف دی طالبه چې زمونږ استاسو د نبی محمد علیه الصلاة والسلام نه مخکې اسمان ته طرف ته شیطانان ختلی شو که نه شو ختلی نو ځینې وایي چې ختلی شو. اسمان ته خو نشي ختلی اسمان پورې خو 1500 کاله مزل دی یعنی اسمان دی پورته لکه د اوس یو حدیث بیانوم به وپې پوه شي. دویم قول دا دی چې نه پخوا هم نه شو ختلی. اول قول دا دی چې پخوا ختل خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی پیران بند شو شیطانان. دویم قول دا دی چې نه پخوا نه ختل د رسول الله د بعثت په ټیم کې ختل او چې بعثت وشول وروسته پسې دا شهاب صاحب شهاب مبین مقرر شول او ختم کړ. اوس دویم اختلاف ته مفسرونو دا دی چې دا اسمان ته چې اوس کوم شیطانان پورته ورخیږي او الته یو نیمه خبره اوري په وڅاننې سره بیت شیطانی باندې ولګيږي په دې شهاب ثاقب او په دې شغله د ستوري چې پښتو کې ورته خلک راکټ ستوري وي. آیا دې ملکیږي که ژوندې پاتې کیږي؟ نه ځینې مفسرونه چې مري او ځینې مفسرونه نه مري. شیطانان خو نه مري که نه شیطان سره او د ده سره خو الله وعده کړې چې ته به ژوندی مري نه خو په دې شهاب ثاقب سره او په دې راکټ ستوري سره زخمی شي یا زخمی شي یا ګوډ شي یا څه بلای وهي نو بیا انداسې لاندې را پریوځي نو په دې دشتو بیابانونو کې چې کله را پریوځي بیا یې کار دی خلک ډارئ. دې وجې نه ځینې خلک ځنګل کې ولا وډار شومه نو دا خو هماغه شیطان ډار کړی که نه نو شیطانان ختلی اوس نشي بره. د شیطانانو د ختلو څه مقصد نو دی د پر یو حدیث دی. بخاری شریف کې حدیث راځي علیه السلام فرمای عایشه رضی الله تعالی عنها ما د رسول الله نه اورېدلی دي چې پیغمبر علیه السلام داسې فرمایلی و ان الملائکه تنزل فی العنان وی ملائکه چې د اسمان نه راکوزي شي نو لاندې په اوریاس کې راکوزي شي وهي صحاب نو هغه ملائکه چې اوریځي ته راکوزي شي فیذکر الامر قضی فی السما بیا الته د ملائکه یو خبره یاد کی چې د کوم شي فیصله شوی لکه مثلا هغه اوریس کې ملائکه یو بل ته وی چې باران بکیږي یو سلی برازي یو زلزلہ مثال خبره کوي ملائکه نو په دی وخت کې د شیطانانو هم د سیو په د خپل سمې لطیفه دی په بل باندې پورته شوی او د دې اوریزي هغه غاړو کینارو ته ځان رسولې اوریزه خو ټیټه ده اوریزه ډیره ټیټه ده نو چې کله د اوریزي ته ورپورته شي فیسترق الشیاطین السمع نو د په وخت څارنې سره د شیطانان څخه خبره واوري نو چې کله واوري نو فیحیی الکهان بیا د شیطانان راکوشي کاهنانو ته دا خبره ور القا کی فیکذبون ما مئات کذبه من عند انفسهم بینو کاهنان د دې سره سل قسمه دروغ نور مرګري کی سل قسمه نو د طریقې سره د شیطانانو پاس اوریدل د خبرې دي پاس اوریدل د خبرو په طریقه پوه شولې چې ملائکه را کوزيږي اوریاستا په اوریاس کې چې خبره مذاکره شي نو داخله کوته متوجي د شیطانان او اوس دانش کې دي اوس ولکه چې څنګه ورشي پاس
او په شهاب ثاقب ولګيږي چې ولګيږي بس به په ګولي بیابان کې لیوانه ګرځي او یا ګوړی شلی من ساتلې د اسمان د هر شیطان د ټل شوی نه الا من د استثناء منقطع ده لکن من استرق السما لکن هغه چې وقساره نه وکړي کم شیطان وقساره نه دي ته وای چې لکه پغلا باندې څواوري استرق السما پغلا سره څواوري ښا وقساره نه وکي مفات باهو ورپسې شي شهاب مبین شغل اخکارا ایته پښتو کې خلک د راکټ ستوري وای والارض مددناها الله اسمک من غړولې دا والقینا من غشولې دی فیا په اسمک کې القینا معنی یخیم دی القینا څه معنی یخیم د سیمانه نه د چاقنه را ورزولیم دی په رواسیا په خورونه وانبتنا فيها من كل شيء موزون الله یې موږ را ټوکولې په دې اسمک کې من كل شيء نه یعنی پیدا کړیم دي من كل شيء هر شی موزون په یو خاص اندازه موزون په یو اندازه هر شی چې لدی دنیا کې پیدا کړي په یو اندازه پیدا کړي چې څومره ورته حاجت دی یو معنا یا بل معنا چې الله پاک پر ټوکولې په دې ځمکه کې من کل شی هر شی موزون چې وزن کې دی شي لکه وګورئ سره دي سپین دي دا ټول شیزونه وزن کیږي وجعلنا لكم فيها لایمنګه مقرر کړی تاسو لپاره په دې ځمکه کې معیشه اسباب د ژوند وملستم او هغه څوک موږ پیدا کړی دي ځمکه کې چې نه یې تاسو غیله به رازقین روزي ورکون کې ډیر داسې حیوانات دي زناور دي ځمکه کې ګرځيږي چې تاسو ایله روزي خو نه ورکوي و ایم من شیء الا عندنا دي ته وینا په شرک په تصرف نشته یو شی مگر زمنګ سره الله وي خزانی دا غشيري هر شی چې خیر وي ما سره خزانی دي و ما ننزله من نازله دا شی یعنی خزانو کې الا بقدر معلوم مگر په اندازه چې معلومه ده الله پاک سره ده هر شی الله سره چې دی په خپل اندازه روان دی پاسه وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء وارسلنا الرياح الله یې را لېږو موږ هواګانې دا هواګانې چلیږي لواقح پورته کوونکې د وریځو که تاسو خیر کړئ کله چې د وریځه پیدا شي اسمان کې او مشرق طرف نه هغه هوا شروع شي نو بس مغرب ته توریزه پورته کی چې پورته کی نو باران ته تیاری فانزلنا من السماء ماء را نازلو موږ الله یا اسمان د بره طرف نو بد باران فاسقیناکمه بسکو پتا سبحان الله وما انتم له بخازنین او نه تاسو دی باران او بولره بخازنین جمع کون کی ته خو چې ته حوض نه جوړ کړی چې دا او جمع کوم زه بس در باران دی وشي او ته څومره ضرورت پوره شنوري په پزماکه کې جذب شي و انا لنحن نحيي ونميت الله یقینا من ژوند کول عمر کول کو نحن الوارثون او من اخري پاتې کیدونکیو نحن الوارثون زمانہ اخري پاتې کیدونکی ټول خلق به ختم شي اخري به الله من پاتې شو ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين الله یقینا پیژنو منګه المستقدمین مخکی کیدون کی استاسو نه او یقینا چې پیژنو ورسته کیدون کی استاسو پتا سو کی څوک مخکی کیږي څوک ورسته کیږي دا موږ پیژنو د دې څه مطلب دی طالبہ چې منګه مخکی کیدون کی ورسته کیدون کی پیژنو مخکی نه ورسته نه پیژنو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې تفسیر داسې کړي چې مستقدمین چې دي ما خلق الله مستاخرین چې دي ما لم يخلق الله چې کوم الله پیدا کړی دي دي ته مستقدمین وایي کوم چې نه دي پیدا کړی و در روان دي کنه مخلوق پیدا کیږي دي ته مستاخرین وایي مجاهد سی وایي مستقدمین چې دي قرون ماضیه دي پخوانی امتونه او دغه دي دا مستاخرین چې دي دا امت محمد علی السلام حسن بصری وایي مستقدمین هغه څوک دي چې وړاندې کیږي طاعت الله ته مستاخرین هغه څوک مراد دي چې ورستو کیږي د الله د بندګۍ او د طاعت نه امام اوزاعی وایي مستقدمین هغه څوک دي چې هغه مونږ ته وړاندې کیږي په اول وخت کې مونږ کوي او مستاخرین هغه دي چې څوک ورستو کیږي مطلب مونږ په اخر ټیم کې کوي مقاتل صاحب وایي مستقدمین هغه څوک دي چې په صف اول کې مونږ کوي او مستاخرین هڅو دي چې سپونو کې ورستو کیږي او
مقاتل صاحب سوی وای مستقدمین هغه څوک دي چې وړاندې کیږي صف ته قتال ته ترجمه غلطه وکړه مستقدمین هغه څوک دي چې وړاندې کیږي صف ته قتال ته مستاخرین هغه څوک دي چې ورستو کیږي د صف ته قتال نه یعنی jihad ته مخکې کیدونکي ورستو کیدونکي دا معنا او بل تفسیر هم د عبد الله ابن عباس نه نقل دی هغه وای مستقدمین هغه څوک دي چې مخکې کیږي مانځه کې صف اول ته مستاخرین هغه څوک دي چې ورستو کیږي په مانځه کې د صف اول نه بل تفسیری دا دی مستقدمین اموات دي مستاخرین د ژوند دي نو بل قول مستقدمین هغه څوک چې په جهاد کې قتل شوی دي شهیدان شوی مستاخرین څوک چې نه دي قتل شوی تر اوسه او بل تفسیر هم لیکلی مستقدمین مطلق مخکې خلق او مستاخرین مطلق وروستو خلق دا نه تفسیر او ترجمه دا سراج المنیر او تفسیر ماوردی دی ټولو لیکلی دي وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ يَقِينًا نفس تبرا جمع کی داخلك إنه حكيم عليم يقينا لا پاک حکمت ولا علم ولا دے ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون یقینا الله پیدا کړی موږ انسان من صلصال دا کړنګار کون کی من حمأ د خټه د توري خټه مسنون زړینا سوال دا هغه خټه ته وای چې هغه خمیره شوی او بیا ورنه یو چیز جوړ کی وچه شي لکه دا کولالانو سره غړي منګی نه چې کله خټې نه اول جوړ کی نو چې د سی بیا په دې دغه باندې سړی وې ټنګار کوي دې تاسو سوال وای کړنګیدون کی حما هغه خټې ته وای چې او په کې واچي ایو ورځ دوه ورځې پریدي نو به کته خل کړي دا خټه د سی توروالی طرف ته مایل شي شنه تور شي نیته حما وای او مسنون د مسنون یو معنا متغیره دویمه معنا خمیره دریمه معنا زړه رښتیا چې په اوبو کې خټه په خټه کې چې سړی اوبو واچي دوه درې ورځې پریدي نو لږ متغیره شي او دویم دا چې داسې خمیره شي کنه سلیخناک شي او بل زړم شي به یو قسم بویم پیدا کی تک ته مسنون وای نو انسان مو پیدا کړي من صلصالن د کړنګ आवाज کون کی من حمائن توري خاطي مسنون زړینا پښتو کې وسه معنا انسان مو پیدا کړي من صلصالن د اخټي आवाज کون کی من حمائن توري خاطي مسنون زړینا مفسرین کرام لیکي چې د انسان د پیدائش ترتیب چې قرآن ذکر کړی دی په ټولو آیاتونو کې داسې شکل دی انسان د تراب نه پیدا شوی اول خاوره د تراب خاوره توین شو توین حال تبلات کې راځي کنه خلقته من توین خټه ته وای دریم نمبر کې به دا خټه لازم راغله توین لازم معنا سلیشناکا څلورم نمبر بیا حمائ مسنون شي دا خټه زړه شي او بدبوې شي پنځم نمبر سوال شي لکه چې به وچه شو کړنګارم کوي او شپږم نمبر فخار شي لکه سوره رحمان کې چې الته فخار راغلی دی فخار لکه نخخته غونې دا پخه غونې شي نو د انسان د پیدایش دا شپږ تدریجی لوی دا دی پیدا کېدل دي او ټول قران کې د الفاظ شته دي والجان خلقناه من قبل من نار السموم الله وی والجانا د پیریانو نیکه چې دی خلقناه من پیدا کړی من قبل مخکې د آدم علی السلام نه من نار السموم د هغه اور چې ګرمه هوا والاو د پیریانو نیکه می الله وی د هغه اور نه پیدا کړی دی چې هغه اور څنګه ګرمه هوا والاو ګرمه هوا ګوره طالبہ والجان مراد د جان ابو الجان دی یعنی د پیریانو نیکو لک سر پورته کا ابو الجن د پیریانو نیکو او ابلیس دا یو نیکو دوه دی باندې ګره عبارت
دا جنات او شیطانان یو دي که دا جدا دي سره؟ ځینې مفسرین وایي وی جنات او شیطانان یو شی دي. دا د دو نیکه چې ابوالجن دی همدته ابلیس وایي، خو صرف فرق دومره دی چې کم پکې په خپل کفر باقی پاتې دي هغه دغه دي دا شیطانان، او کم چې یا کافران مسته مسلمانان هم پکې شته هغې ته څه وایي؟ جنات. نور یو نسل دی، پښتو کې وایي د یو پرتوغاښ بچي دي. خو دویم قول پکې دا دی او دا دویم قول راجح دی چې نا مولوي صاحب ابوالجن او ابلیس دا جدا نوعی دي، نوعین متباینین دي. جنات بیل مخلوق دی، شیطانان بیل مخلوق دی. او فرق سره پڅ کې دی، فرق پدې کې دی. ګوره جناتو کې د توالد د تناسل مسله شته، خوراک سکاک مرګ دا ټول سلسله په دې کې روانې دي. شیطانانو کې د توالد د تناسل او د مرګ خبره نشته. مطلب شیطانان دغه سیاله پیدا کړي، شیطانان او دا شیطانان دیو، شیطانان بوي توالد و تناسل او مریم نه. ځکه چې شیطان سره الله وعده کړی د خود د ټول قوم سره وعده شو. او جنات چې دي جنات سره دا هغه د خوراک سکاک توالد تناسل مرګ مړی جنازې ټول پښته. او د شیطانانو مشرته ابلیس وای او د پیریانو مشرته ابوالجن وای. پوهه لکه چې نه شوي دا راجح قول دی. البته یو آیات کې راغلی دی د ابلیس باره کې چې کان من الجن ففسقه. ابلیس چې و کان من الجن د چانو د جناتو نه. نو قرآن راغلی کنه چې ابلیس چې و کان من الجن به دې لپاره دې توجیه کړي. هغه څوک چې جنات او پیران یو شیطانان یو شی بولی خواندان دلیل پیش کوي چې وګوره کان من الجن. خدا څوک چې یو شی نه بولی نو هغه دې توجیه دي کوي چې ابلیس ته چې الله پاک کان من الجن ویلې دی دا په یو معنی لغوي سره دی. هغه معنی لغوي دسی چې جن ویلې کېږي هغه چاته چې پسترګو نه لیدل کېږي. ځکه جمنون ماده چې کوم شی کې راشي نه ښکاري، نو خو شیطانان هم نه ښکاري او جنات هم نه ښکاري. نو کان من الجن شو کو نو شو، یعنی دا ابلیس د جن نه په څه معنی سره دی؟ په عدم رؤیت، په نه لیدلو کې. پیدا کړی دی الله وی منګه دا پلار د پیریانو من قبل مخکې د آدم علیه السلام نه. نو معلومیږي دا خبره چې د پیریانو بابا زمونږ د بابا نه مشر دی. ښه من نار السموم د اور د هغه اور ګرمې هوا والا نه. سموم هغه اور ته وایي چې ګرمشت د انسان مساماتو ته داخلېدلی شي. د انسان په بدن کې مسامات یو خو منافذ دي، دا انسان بدن کې اسوري، او یو د انسان بدن کې مسامات دي. لکه د ګرمي چې شسته د بدن نه خوله راوځي دا خو ستا په بدن کې شی دی، دې ته مسامات وایي. هغه وړکي وړکي د غریب پکې چې هغه ښکاري نه و شته دی سوریې نه مسامات دې ته وایي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاده که چې ویلي وه ستاره ملایکو ته اني خالقون زه پیدا کوم یو بشر من صلصال د هغه کړنګېدونکي د خټې مسنونې زړې نه. فإذا سویته وکړی چې برابر کړمه ونفخت فيه او پوکې مې پکې وکړلو من روحي د روح خپلنا. اضافت تشریفي دی. فقعوا له ساجدين تاسو پرېږدئ ولا سجده کوونکي. فقعوا صيغه د امر ده. نو اوس دلته طالبه په دې ځای کې نور تقدیر د عبارت دی. څنګه تقدیر دی؟ ته اندماج وایي. مختصر کې ودی ویلي بدی کې اندماج. نو تقدیر د څه شو چې الله پاک آدم علی السلام پیدا کې او به ورته علم د اسماء ورکې لکه سورته بقره کې تیر شو، به خلیفہ کې بیا ملائکه ته ویلې چې ملائکه سجده ولګوي کنه. نو فسجد الملائکه تو سجده وکړه ملائکه ټول او جمعون یوزه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړلا. ابا من یو کړه یکونه ما ساجدین شیشي سجده کوونکو سره.
الله ورته ویلی و ابلیس مالک الله تکون ما ساجدین سو چې تر شو سجده کوونکو سره ابلیس ویلی زه نه چې سجده وکم یو بشر ته پیدا کړی دی آکړنګیدون کې آغا توري خټي زړې شوی نه الله ورته ویلی او زمين هاد دي جنتونو او دي اسمانونو نه ته چې رټلې شوی وینا الیک لانا او پتا باندې لعنت تر ورځ جزا پوری شیطان ویلی چې رب افانذرنی ورابا مهلت راکړه ماته الایوم یبسون اورس پوری چې خلق پکې دوباره پورته کېدلی شي کوم ورځ کوي قیامت نو چې قیامت پورې ژوندې شو خو به بنمرې کنه دې شیطان په دې سوال کې د حرمي توبو چې زب نمرما الله ورته فرمایل یقینا ته چې من المنذرین مهلت ورکړه شوونه الایوم الوقت المعلوم تر ورځې دا وخت پورې چې هغه معلوم دی الله ته مطلب د دینه چې دی یا اوله شپېلې ده وخت معلوم نه مراد شي اوله شپېلې بس دا اوله شپېلې چې ولې شپکه به شیطان په کې ور ختم شي نو دا خبره ده چې دا اوله شپېلې سره ټول مخلوق ختميږي نو دا به ختم شي نو ګوره دوه ویلی وکنه چې قیامت پورې می ژوند دی پریدا الله ورته نه یا وخت معلوم دی کته نه دا څنګه معلوم دی موږ ته خو نه دی معلوم مونږ نه معلوم الله ته نه قال شیطان ویل ربي ورب زما بما غويتني په سبب د دې سره چې تا محروم کړم د خپل رحمت نه اغويتني سراج المنیر خطیب شربینی معنا لیکلی دا اغويتني دا معنا خيبتني من رحمتك سراج المنیر څه معنا لیکلی خيبتني من رحمتك نا مراد دکرم د خپل رحمت نه لو زینن لهم شیطان وی خامہ خاص بډولی کوما او خاص بګدم دوی ته فل ارض د دنیا پسې زونو کې دنیا به ورته خستا کم ولو غوینهم اجمعین او خامخا گمراهان بکم دوی ټول الا عبادک منهم المخلصین مگر نشم گمراه کوله بندگان استامنهم د دوی نه المخلصین بچ ساتلی شوی دي کې انبیاء علیهم السلام ته اشاره ده نو د دې وجنه چې ابلیس هم ویلي چې ستا عباد مخلصین به زمانه بچي امام رازی کبیر کې لیکلي دي چې دا آیات دلیل دی په عصمت انبیاء او بالکل دا زموږ د اهل سنت والجماعت علماء عقیده ده چې انبیاء علیهم السلام د پیاست نمخ کې ورستو د صغیر او کبیرونه پاکي الا عبادک مگر ستا بندگان منهم په دې خلکو کې کم بندگان المخلصین بچ ساتلی شوی ابو سعود مفسر ترجمه د مخلصین کړی دا وی الذین اخلصوا العمل لك ولم يشركوا معك فيه احدا هغه خلک خیمه چې کوم خلکو عمل ته خالص کړي او تاسو لري هیڅوک شریک کړي نه ده بس د انبیاء علیهم السلام دي قال الله پاک ویلی هاذا صراط علی مستقیما هاذا د اشاره چاته ده یا د اشاره اخلاص ته ده الته مخلصین نه معلومه شو کنه الله وی هاذا دا اخلاص صراط لار ده صراط لار ده علا په معنا د اله سره کوي دا اخلاص یو لار ده صراط الی مستقیما دا اخلاص چې د یو لار ده علی منا الی ما طرف ته غراغلی ده ولې په اخلاص سره الله ته رسی کنه دویم دا هاذا اشاره عبدیت ته ده په اول تفسیر کې کومه هاذا اشاره چاته وکړه اخلاص مخلصین نه مروي ده دویم تفسیر کې دا هاذا اشاره عبدیت ته ده دا هغه مخکې عبادت کنه معلومیږي به بده سیمانش الله پاک ویل چې هاذا دا عبدیت او دا بندگی ماتا صراط لار دا علی بیانه و هدایته علی بیانه و هدایته دغه بندگی د لارې په ما بیانولو خودل دی مستقیمنا دا به صراطن صفت لار دا برابر علی بیانه الوزی بیانوم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الله ورته وی چې یقینا زما بندگان چې دي لیس لک نشتستا علیهم فاغه من سلطان معنا تسلط اغوا
الله څوک چې زما خاص بندگانی په هغه باندې ستاسو تسلط ته اغوا خو نشته دي چې ته بخامه خاغه سرکش الا من اتبعك من الغاوین مگر سوچ ته به دری کړي ستاسو سرکشانو نه و ان جهنم لموعدهم یقینا چې جهنم ځای مقرر شوی دی د سرکشانو د لپاره اجمعین یوځه لها 7 ابواب د جهنم د لپاره چې دی و دروازې دي لكل باب منهم د اری دروازې د لپاره منهم د انسانانو نه جزء حساب برخه مقسوم مقرر شوی لكل باب د هرې دروازې د لپاره د جهنم منهم په دې خلقو کې جزء برخه د مقسوم مقرر شوی لها 7 ابواب جهنم دروازې دي سراج المنیر لیکلی دي چې 7 ابواب معنا ده 7 طبقات 7 طبقات د جهنم او طبقې دي جهنم او طبقې دي او د هر طبقې د پاره په دې انسانانو کې برخه مقرر ده دا او طبقې څه خلته دي او برخه څوک ته طالبه تقسیمې کپی ګوري د جهنم نمونه دي اول د نومې دی جهنم دا اوله طبقه ده په دې جهنم کې وڅوک پراته عصات المؤمنین دویمه طبقه چې دا غینوم دی لظوا نزات علی شو قرآن شته کنه د لظوا په دې کې بنا سوارا پراته دریمه طبقه دی چې غینوم دی حطمه و ما ادراک ما الحطمه په دې کې به يهود پراته څلورمه طبقه چې دی سعیر دی سعیره کې بس سابعون پراته مکه تیر شوی پنځمه طبقه چې دی سقر دی او دې کې مجوسیان پراته مجوس هغه خلک دي چې ورته عبادت او آتش پرستو شپږم جهنم دی په دې کې به مشرک پروتي خو غیر کتابي چې کتابي نه يهودي نصراني نه اسبل مشرک وم لمبر چې دی هغه طبقه هاویه ده هاویه او مدرک ماهیه په دې کې منافقان پراته څوک پراته منافقان و دې کاته چې طبقه وشوي او خلک ورته تقسیم شو دا مخ کی تخفیف او بشارت ووري ان المتقین فی جنات و عیون یقینا المتقین په جنتونو په شنو کې وي او دخلوها ورته ویلې شو ورنه وزید جنت ته په سلامتی په سلامون په سلامن په سلامتی امنین خف امن او بیغما ونزعنا ما فی صدورهم من غل دا غ سوال دی چې ګوره په جنت کې خو به چا بنگله ټیټې دی چا بجیږي هغه د ټیټي بنگلې والا سړی به د چیږي بنگلې والا تپسخیږي کنه نو جنت کې به خپه ناشتي چې وای وګوره زلاندې مودا پاس الله جواب وکي نه الله موږ بلری کو باسو معافي صدوري ما چې پسینو د جنتیانو کې من غلن څخفغانی التخفغان نه او یا دا وایا چې په دې دنیا کې خو مسلمانانو یو بل سره داسې ورانه نه کبه دا دوړه جنت تلل شالته بل ته چټړولې وینا غلطه به د خفغانونه نه اخوانن رونه به علی سرور متقابلین په تختونو باندې یو بل ته مخامخ لا یمسهم نو مسکی دوی لره فیا په دې جنت کې نسبون څستړیا ولا ما هم منها بمخرجین ها نه به د دین دی وتون کې نبی عبادی خبر ورکا بندگانو زماتا انی ان الغفور الرحیم یقینا زبخنه کون کې رحم کون کې ما وان عذابی هو العذاب الالم او عذاب زما چې یقینا عذاب سخت دی دردناک دی زما عذاب دردناک وګوره دو جملې راوړي اوله جمله کې څه وایي بندگانو ته مې وایي چې زبخن کې ما دویمه کې څه وایي او ورته وایي چې عذاب هم ګوره دردناک دی عجیب خبره شو اول کې بشارت ته او دویم کې شی طالب جانا تخفیف ته مسلم شریف کې یو حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لو يعلم المؤمن وای کچی ته پتی ولګيږي مسلمان ته ما عند الله من العقوبات چې دا الله سره څنګه سخت عذابونه دي ما تمع بجنته احدنا نو دا الله د جنت بڅوکم تمونه ساتي کله الله په عذابو خبر شو دا مسلمان نو د جنت تمونه ساتي او ولو يعلم الكافر کچی ته کافر پوښي ما عند الله من الرحمت چې دا الله سره څومره رحمتونه دي نو ما قنط من جنته احدنا نا امید بنشي د جنت نه هیڅ حکم کافر به موي چې مړه زمبر زما وانا بهم ضيف ابراهيم خبر ورکا دوی ته د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نه
دا مخ کې تیر شوی و چې ابراهيم عليه السلام ته ملائک راغللې یا 3 کسا یا 10 کسا یا 12 کسا ملائک. ابراهيم عليه السلام سره چې کله سلام کلام وشو خوش آمدید درکله وشو نو ابراهيم عليه السلام په دې پوینو شو چې دا ملائکه دی هغه سوچو کې چې دا ملمان دي نو هغه مهمان نواز سړیو کور کې ولا غوخه تیار کړو ته بیا خو تعارف نورسته پته ولګیدل چې خوراک نه کول د خو ملائکه دي ملائک خوراک نه کوي نو بیا د تزیره د بچی ورکی او بیا غوي ورته ویل چې موږ زو د قوم لوط پس یو هغه قوم هلاکولو د پر لار لګلیو او نبيهما او خبر ورکړه دوی تان دوی فی ابراهیم د ملمنو د ابراهیم علی السلام نو دوی فی ابراهیم زکه ویل چې د ابراهیم علی السلام په زعم کې ملمنی وی ملمانه وکنه نو ملائک راغلیو او ضيف دا ګور یاد ساتي دغه دی دا مصدر دی نو د جنس دی کثیر او قلیل او کثیر ټول ته شامل دی ځکه ملائک خو څه ونه و الکه ملائک یو نه بلکې یا 3 ملائکو یا 10 ملائکو یا 12 خو ضيفم جنس دی قلیل او کثیر ټول ته شامل دی. اذ دخلوا عليك لكن داخل شو ملائک دتا فقالوا ملائک ورتو له سلام انا مفعول متکتف فعل مقدر سلمنا عليك سلاما. وګوري دلته رانغلی چې ابراهيم عليه السلام سلام ته علیکم ویل کوي نه ویلې نه دلته اختصار دی مخکې تر شو چې ابراهيم عليه السلام ورته له سلامونه او دغه په جمله اسمیه جواب ورکړو. قال ورته ابراهيم عليه السلام ان منکم وجلون یقینا من تاسو نه ویریدو. ګوري طالبہ دلته اختصار ذکر دی چې دا خبره چې ابراهيم عليه السلام ورته کوي تاسو نه دا خو الته ورته وکړه چې روټي ول راوړله کې خودله غوخه غوي نه خوړه به ورته ویل چې موږ نه ویریدو. قالوا ملائک ورته ویلا توجل مېریګا ان نبشرک من تا تزیر درکو به غلام علیما په یو الک باندې چې هغه علم والای. دلته د دې غلام نه اسحاق مراد دی ښا علیه السلام دا ځکه چې د اسماعیل علیه السلام په صفت کې قران کې غلام عالم نه راځي الته غلام حلیم راځي حلیما لکه سورۃ صافات یو سل یو لمبرات کې الته اسماعیل علیه السلام برکت شرغله حلیما. قال ابراهيم عليه السلام ورته ابشرتموني اي تاسو ما تزير راکوي على ام سنيل كبرو على ان مع سره د دینه چې رسیدل ما ته بډاواله نو پته سره تاسو ما تزير راکوي. اې د ابراهيم عليه السلام د الله په قدرت کې شک نو سوال او تعجب د دینه دی چې مون خو بډاګانیو او آیا دې ته ځواني طرف ته بوزو کنام دغه حالت ته څخل قصه ده. قالوا ملائک ورته وي بشرنا بالحق من ته تزیر درکړې په یقیني خبره باندې په یقیني چیز دستا بچي بکیږي کنه نور په سر مخ غوا فلا تکم من الظالمین القانتين تمکهګه د نو امیدونه. ابراهيم عليه السلام وای چې نو امید کېږي د رحمت الله درب څخه الا دوالو من ګمراه خلق یو سړی چې د الله رحمت نه منکر شو نو امید شو او د ګمراه دی ځکه چې ته د الله د رحمت نه امید شوي اې دی خدا معنا د ګوي چې ته د الله یو صفت نه مني دی الله دی صفات نه منکری نه چې نه معنی منکری خو خود گمراه. ابراهيم عليه السلام سره دا سوچ پیدا شول چې خسړیا کچې ته یواز زما د زویم د زیری خبرای نو خو یو دو ملائک ورغله دا خو سلامت جمعات راغله دي دا دوه ډیری ولې راغلی نو ځکه ونه پښتنه کوي. وی قال ابراهيم عليه السلام ورته فما خطبكم ايها المرسلون استاسو لوی کار څه دی الی ګلو شو ملائکو کما بل خبره خو به میکنه. قالوا ملائک ورته وینا ورسلنا مغلی شی الى قوم مجرمین قوم مجرمانو پسې مجرمان خلق دی افسرا غلی چې عذاب پر نازل کو الا آل لوط مگر آل دلوتنا او ته بچکیږي ان رمنجوهما او ملائک ورته وی چې موږ به بچو اجمعین ټوله بس دا دلوت علی السلام قرآنی به بچو موږ ټوله. خو سوال پیدا کیږي چې ملائک نجات ورکوي ولی نن رمنجوه ملائک وی کنه ته ورته جواب وکا چې ملائک نجات نه ورکوي دا ملائکی مخکې تیر شو چې مرسلون لګلی شوی او عربی کې مشهوره خبره ده وی کلام المرسلی کلام المرسلی کلام المرسلی د قاصد خبره د لیګون کی خبره ای زه چې استاد ته وایم چې ورشه پلان کې سړی ته دا خبره وکړي الته ورته کې نو ته خو بلګي خلو بستای خو خبره بزمای نو دا منجو خلو د ملائکو ده لیکن په حقیقت کې نجات ورکون کې څوک دی الله.
الا امراته، دا الا امراته استثناء کوم ځنه ده؟ دا د آل لوط نه استثناء ده. ګوره منګه با مجرمان هلاکو مگر آل لوط بنه هلاکو، الا امراته خزه به هلاکو. قدرنا مقرر کړی د مونږه انها لمن الغابرین، چې دا به وی پروسته پاتې کېدونکو کې. ا مشرکا وا فلما جاء آل لوط المرسلون، ارکل چراغ لوط علیہ السلام ته لګلی شوی ملائکه، قالوا ویل لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون، تاسو قوم ناشنا هغه مونږ پیژاندې. قالوا ملائکه ورته وی بلجینا ک بما كانوا فی یمترون، منګ راغلی یو ته لوط علیہ السلام به ما پاغه خبره باندې کانو فی یمترون چې دوی پکې شک کو، عذاب ته مراد دی. او اتینا کمن تا تراوړې بالحق، خبره یقینی شی پیجنې عذاب دی عذاب. زاد المسیر کې ابن جوزی وای واتیناک بالحق دامنا بالامر الذي لا شك فيه وهو عذاب قومك، تاسو شی مو در تراوړې دي چې شک پکې نشتا، هغه چې شی دی استاد قوم عذاب دی. و ان لا صادقون، ملائکه ورته موږ رښتونی یو. فاسری باهلک، نو تروان کا خپل اهل او خاندان به قطع من الليل، وای وایسکه د شپې نه، بس د شپې وایسکه د بچانو باسا کلی نه هجرت کوه، په کلی اسیم زلزلہ راځي وس. واتبع ادبارهم، زا ورسته د دوی پسې، بس ورستو پسې زا او دوی مخ کې روان کا. ولا يلتفت منكم احد، التفات ندی را ګوري او تن مستاسن ورستو د عذاب زیاته څه کې را ګوري، ورستو خلکو باندې عذاب راځي، نو د عذاب زیاته قتل دا مناسب ندی. وامدو حيث تؤمرون، او زي چیرې تاسو ته امر کیدیش، نو دوی ته امر شوی او د سدوم د کلینا د شام طرف ته، چې تاسو شام ته هجرت وکړئ. وقضینا الیه، الله وی منګه وحی کړی و الیه لوط علیہ السلام ته ذالک الامر، د دې خبرې کومه خبره؟ ان د تفسیر د دې ذالک الامر دی، خبر دا چې ان دابر هؤلاء، جرړي د دې خلکو به مقطوع وستل کیږي، پرې کولې شي مصبحین په وخت سبا کې، بس ټیم کې په دې عذاب راشي جړي به وځي. د جوړو د وتلو دا معنا چې دوی به د بچو سره تباشي. ملائک چې کله د لوط علیہ السلام کرا کور کې کېناسته، ملائک خو اسیم نورانی مخلوق دی، خسته مخلوق دی. بس په دې وخت کې د لوط علیہ السلام قوم چې هغه خدغه د لواتت بیمارانو، نو هغه خبر شو چې د لوط علیہ السلام کور ته خډیر خسته وړکی راغلی، هغه راغلو کور نه چا پیر شو. ابراهیم لوط علیہ السلام ورته څو خبرې وکړلې چې ګوره ظالمانو دا زما ملمان دي او ما مشمر سوا کوي، ما شرموي. خلق ورته ویل چې تا ته موږ ویلی و چې ته به د خلق عالم سره تعلق نه ساتي، یعنی کته د داسې خلکو سره تعلق وساتي چې هغه خېستای کستا کور کې مې به موږ بے عزتی کو. نو با مې مخکې قصه درته کړې و چې د لوط علیہ السلام په دې قوم باندې څو قسمه عذاب راغلی و، 4 قسمه. وجاء اهل المدینه، راغلل د دې خار والا دې مدینه نه کوم خار مراد ده؟ سدوم خار. یستبشرون، خوشاله دله، خوشاله پدې و چې زکه خیرینن خو نوی ملمانه منګه تمخ تراله اوس پته نه فایده وچته. قال ویل لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضيفي، قد خلق زما ملمانه دي، فلا تفضحوني، ما مشرموي. رښتیا طالب چې دا استاد ملمه بي عزتي څوک خدا ستا شرم دی کنه. واتقوا الله، تاسو ویریږئ الله نه، ولا تخزوني، او ما مرسوا کوي. قالوا، دی خلق ورته ویل ولم ننهک، آیات موږ نه منع کړی عن العالمین، د تعلق د عالمنا، ته موږ ویلو دی عالم سره به تعلق نه ساتي، او کدی عالم کې تخستو خلق ستا کور تمراله به خیر نشتا. قالوا لوط علیہ السلام ورته وی چې ها اولای دا تاسو خزي بناتی دا زما لورګانی دي، ځکه پیغمبر د امت تپلار حیثیت لري. ان کنتم فاعلین، کتا سو کم کار کوي، نو که کار کوي خپل خزونه فایده اوچته کوي کنه، حلالي درته. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، دې کې یو تفسیر ده چې په لعمرک کې دا خطاب لوط علیہ السلام ته دی، نو به بدا منش چې الله لوط علیہ السلام ته ویل عمرک، زما د استا په عمر باندې قسمی،
انهم لفی سکرتهم چې دا ستا قوم چې د خپل غفلت کې او گمراهی کې یامهون پریشان دي او سرګردانه. دویم تفسیر دا دی او دا مشهور او راجح دی چې په عمرکه کې خطاب هغه زمونږ استاد نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام ته دی. نو دلوت علیہ السلام د قصې په منځ کې الله زمونږ نبی ته وی چې عمرکه پیغمبر ازما د استا په عمر باندې قسمی انهم لفی سکرتهم چې یقینا دا خلق چې په سکرت معنا غفلت او گمراهی کې دي یامهون پریشان او سرګردان. دا چې سرګردان دي په غفلت کې په گمراهی کې د سرونه د الله عذاب هیر دی. خو اوس راشه چې قصه شروع ده د لوط علیہ السلام الله زمنګ د نبی په عمر باندې قسم خوري نبی ستا په عمر مې دي قسمی. تفسیر المانی لیکلی دی علامه الوسی حنفی رحمه الله عجیب عبارت لیکلی دی. هغه وای ما خلق الله وما ذرا وما برا. اوه عجیب خلفات لیکي وای نه دی پیدا کړي الله پاک نه خور کړي دی او نه الله پاک راخ کرا کړي یو نفس اکرم علیه چې ډیر عزت منوي د الله پاک سره من محمد صلی الله علیه وسلم. اوه هیڅ نفس دی دنیا کې نشته چې الله پاک ته ډیر عزت منی د محمد علیه السلام نه. وما سمعت سبحانه وای کنه روح المانی استاد و ما ندی اوریدلی چې چیرته زمونږ الله پاک اقسم بحیات احدنا قسم کړي وی په ژوند یو تن باندې غیره سوا د محمد علیه السلام در ژوند. ډیر اکرم دی په الله. الله زمونږ نبی په عمر قسم کړي او کته وی چیرې نو دا نبی علیہ السلام په عمر چې الله قسم کړي دی نو په غیر الله قسم خو جایز نه دی کنه. منګه د حدیثو کې یو نو دا د استاد چې د الله قسم او د مخلوق قسم کې فرق دی. ان شاء الله دا چې کله یاسین شروع کیږي به دا تفصیل کوملته. الله پاک په مخلوق باندې په هر شیز باندې چې قسم خوري هغه د مخلوق د قسم غوندې نه دی او د الله قسم په مخلوق باندې دا د پاره د شهادتي. الله پاک چې په کوم سیس قسم خوري هغه گواه جوړي. والعصر زما د قسمی په زمانہ دې معنا ده زمانہ پتا باندې شاهد ده شتا په څه وکړه پېښ. نو دلته دا مقصد چې زما د ستا په ژوند باندې قسمی یعنی ستا ژوند شاهد ده ستا ژوند ټول دین د پاره تیر شو دا گواه ده شاهد ده. فاخذتهم الصيحه ونیول دا خلک چې دا قوم دلوت علیہ السلام هغه چې هیبتنا کې د جبرئیل مشرقین د مر خطل په وخت کې بش مر خطو وینیول ګری کړه. فجعلنا علیها سافلها الله وی موږ وګرځول بره طرف ته کولې لاندې ولټم را خطا کړه اسمان ته پورته کړه اپوټا وامطرنا علیهم حجاره من سجیل الله موږ راورولو په دې باندې حجارتن کاړي من سجیلن په خو کاړونا هم تورنا راو مورول پیخا د کاړو بارانم پیوکه ودلی د درې قسم عذاب دل تراغه صیحه الیها سافلها دوا او امطرنا حجارتن دې درې او څلورم عذاب سورته قمر کې ذکر شوی فخسفنا اعینهم سترګې مولا ورانه کړی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یقینا پدې کې چې دې پدې واقعا کې لآیات ډیر دلیلونه عبرتونه دي للمتوسمین د پاره د سوچ کوونکو فکر کوونکو فکر کوي دي کې ډیر دلیلونه پراته دي طالبہ چې دې خلکو څه ګناه کړي و چې رب داسې سخت وزبل نو دې ګناه چې واغې نه ځان ساتل پکار دي. و انها لبسبیل مقیم او یقینا دا کله دا قريه د سدوم د لوط علیہ السلام چې کوم کله و انها او دغه قريه د سدوم چې ولا بسبیل دا پلار کې او مقیمن چې ثابت لاروا یعنی دا معنا چې څوک به د حجاز نه عربونه شام تتله نو د تبوک پلار کې وا نو ثابت لاروا په دې معنا ثابت وا مقیم معنا ثابت نو یسلکه الناس ولم يندرس وې داسې ثابت لاروا چې تروس لا زړه شوی نه و خلق په تازه سفرونه کوله. ان فی ذلک لآیه یقینا په دې مذکور کې چې د لآیتن عبرت ته للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. ان فی ذلک کې ذالک اشاره چاته ده
د ذلیکې اشاره دی سبیل ته ده دا په کومه لار چې ورځي دا لار هم د عبرت لار ده لار نه سړی عبرت کوي کنه که په لار کې چې په کنډرات ورشي وان كان اصحاب الایکه لظالمین ان مخففه مثقله ده طالبہ یقینا اصحاب الایکه زنګل والا خلق لظالمین ظالمانو د زنګل والا خلق ظالمانو مفسرین کرام بازی وی د شعیب علی السلام چې کوم کلی ته پیغمبر هغه ته مدین وی او د دې بل نوم ایکا ده ایکا ویل کېږي د ونو بن او زنګل ته نو په مدین کې د ونو بڼونه مو زنګلونه ځینې مفسرین وایي دوی مډاله او دا راجح قول دی چې نه شعیب علی السلام اول کې مدین ته پیغمبر شو مدین خلکو ته چې کله توحید بیان کې مسله ونه منله نو د مدین په خلکو الله پاک صیحه او رشفه راوسته هلاک شو بیا د ایکی کلی ته پیغمبر شو ایکا بل کلی چې الته د ونو بڼونه و باغونه و او د ایکی خلکو چې کله ونه منله مسله شعیب علی السلام تکذیب وکړي نو په دې خلکو الله پاک اسمان نور راوستو هغه چې یوم الذل ورته وي د چترۍ غوندې ور باندې د پاسه وریځ راغله اور پکې ټوله وسېزله نو دا ایکا او مدین دو کلی شو کنه شو دا مطلب دی فانتقمنا منهم الله من بدلتن اخستي و انهما او دغه دواړه یعنی د لوط علی السلام قله او د ایکی کله لبی امام مبین دا پلار ښکارا کی دي څوک به حجاز نه شام تتلو لار کې پیدا کلی کاته ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين یقینا تکذیب کړو د حجر والا او المرسلین پیغمبرانو ته حجر دا د مدینه منورې او د تبوک په منځ کې یو وادي و او دا د سمودیانو دارالخلافه و اوس وختو کې د دې نوم دی مدائن صالح اوس وختو کې ورته سونه مخري مدائن صالح هغه وخت کې دارالخلافه و نوم شو حجر د سمودیانو کلی و او دی وجنه حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمایل لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا انفسهم د ظالمانو خلکو کورونو ته مو ورځي یعنی په کوم کورونو چې الله عذابونه راوستي دي تاسو دې کورونو ته مو ورځي الا ان تكونوا باکین کتا سو په ورته ردی جاړي د دې وجنه یصيبکم مثل ما صابهم مثلا تاسو ته ورسیږي شې دې تر رسیدلې نه چې کوم عذاب خداو کلو باندې ورته ریږي علیه السلام فرمایي جاړي جړا تیریږي وآتیناهم خو پدې کې یو سوال دی رښتیا وې د حجر والا خلکو تکذیب کړي المرسلین پیغمبرانو ته نو ګورو دوی خو یو پیغمبر تکذیب کړي چې څوک دی صالح علی السلام او المرسلین خو جمع ده نو دا جواب مخکې مان کړو د یو پیغمبر تکذیب داسې دی لکه دو ټولو وآتیناهم الله وی ورکړو موږ دوی ته آیاتنا معجزات زمونږه فکانوا عنها موردین دوی داغه نه مخړون کیو معجزه صالح علیه السلام دوخه اخکارا معجزه وا وکانو ينحتون من الجبال او دې سمودیانو بکنل په غرونو کې بوتا کوټه امنینا خف امن او بغم پکې وسیده فاخذتهم الصيحه ونیول داخله شې دې صيحه ته چې مصبحین په وخت سبا کې فما اغنا عنهم شاب ویل چې دا سمودیان چې رب تبا کول نو دوی خو ډېر خخ عملونه هم کول کنه خڅو خو شرکی عملونه کولای څه ګټه ورنکړه وینا فما اغنا عنهم د فنکړو د دوی نه ماکانو یکسبونه چې دوی کم کسب د خبيث اعمال کولو شرکی اعمال وته نه څه ګټه درکې د شرک په عمل خو ته نشي بچ کېدل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق مخکې سره دا رابط دی چې دا مخکینی قومونه الله هلاک کړی دي داسې په حق هلاک کړی دي لکه څنګه چې الله اسمان او زمکه په حق پیدا کړی دي موږ نه دی پیدا کړی اسمانونو او زمکه په مابین د دې کې الا بالحق مگر د پاره د اظهار د حق سمرقندی ویل الحق بالحق معنا للحق دې ماده تفسیر مخکې لګولې و او یقینا چې قیامت لا آتیتون راتلون کې ده فصفح الصفح الجمیل مخړوا په مخړولو خيستاو سورۃ یوسف کې ده صبر جمیل، هجر جمیل، صفح جمیل
پیژندلې ده کنه. صفح جمیل دی ته وی چې الذی لا عتاب معه. صفح جمیل د چانه مخړول دی ته وی چې ته یو سړی ملامت نه کی، بس مخته نه واړې وي چې بس څه وکم تاسو سره. او د دین لاندې شروع کیږي آداب. زمونږ استاد نبی محمد علیه السلام تعالی پاک لس آداب بیان شمار. څو آداب؟ لس آداب. ځکه چې هر داعی لپاره څه آدابي چې د هغه آداب ولاندې خپل دعوت چلی، الله پاک به د دعوت کې مشکله نه پیدا کوي. اول دا د فصفح الصفح الجمیل دلاندې ولیک اول ادب مخ باندې مخ دې سمانا کله حق خبرې کې توحید بیانې بس سب داسې مخلوق به چې سپوغونه بغا په در پسې اوس پته له جنگونه کې خلکو سره کوڅه کې به کوتک پوغنی ولې نه، بس فصفح الصفح الجمیل خپل مسله بیانوا دعوت چلاوا. او باقی دا د چود 14 سپوږمۍ ته د سپی غپیږي ټول ور دي غپیږي نو 14 سپوږمۍ راډا به کوم شي اگر راډا ما غسر راډا دا بدر سپوږمۍ د 14 بدر هغه د سپو په غپا نه کمیږي. زموږ استاد محمد علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې خپل دعوت چلاو، مکه مدینه منوره کې چلاو. چا به ویلې لیوانې دي مکه کې په خلکو فتوا لګول سوابي دي، او مدینه کې په خلکو له فتوا لګول ساحر دي، دا جادوګر دي، فلان فلان فلان. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا خلوته کورینو جوړول چې لکه تراوړي د لوخو کورې جوړ کړی د خلیته ورواچو پرید دا خلیبم چلیږي خو خپل دعوت چلوا رب العالمین با انابت والا خلکو ته فایده رسي. او کوس یو سړی زدی دی عنادی دی د شیطان شاګرد دی، هغه ته چې دا قران شریف په سره موتړي هغه ته فایده نه رسي، د دې په ځای چې لا ترجمه ورته فایده ورسي قران شریف ته په سر وتاړه هیڅ فایده ورنکي. نو دا اول ادب دی فصفح الصفح الجمیل. الله نبی ته وی مخواړه په طریقې خيستا، بس چا سره لنجي مکوا چې ته وی پلان کې دي وی وشتان کې دي وی ټول ورته وی سبو کیستا د 14 سپوږمۍ چې کوم راړه بور کړی هغه راړه د سپو د غپا د وجنه کمی دلای نشي. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقینا ربستا چې د پیدا کون کې علم والا دی. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. دي تسلی و تسلی الله نبی ته وی یقینا من تا ته درکړې دي 7 من المثاني و آیتنا مکرر شودا 7 و من المثاني مکرر شودا آیتنا والقرآن العظیم او قرآن عظیم متا ته درکړې دي. ګورئ د 7 من المثانی نه څه مراد ده او قران عظیم نه څه مراد ده. مولوی صاحب د دواړو جملو په باره کې بالکل مرفوع حدیث ده. علیه السلام فرمایي چې د 7 من المثانی نه سورته فاتحه مراد ده. څه مراد ده؟ د سورته فاتحه ته 7 ذکر وی چې وایت دي مثانی معنا مکرر شوده، خو فاتحه مکرر شوده د خلک بار بار منځ کې وای کنه پته شوډه کورکاتو کې وای، او یا ځنی وی مسانی مکرر شوده په دې معنی چې سورته فاتحه 2 ځل نازله شوی، یو ځل مکه کې او به مدینه کې. 7 من المثانی او قران عظیم نه څه مراد ده؟ نو دی برکم بالکل صحیح حدیث ده چې قران عظیم نه هم څه مراد ده سورته فاتحه. نو اس کته چې سورته فاتحه ته نو قران عظیم څنګه ویلي؟ نو کتا سونه سورته فاتحه کې تفسیر هیر شوی نه، ما ویلی و چې ټول قران علی عظیم شان په سورته فاتحه کې پروت ده. یاد مو شي قرآن ټول څلور حصے او څلور وړ حصے سورته فاتحه کې پرته وي. سورته فاتحه گویا کې د اجمالی نسخه د چاوا د ټول قرآن. قرآن عظیم نشو ام الكتاب ورته وی کنه وی ام القرآن ورته وی کنه د ټول قرآن اصل. لا تمدن عینیک دې تولی پس کولی کا دویم ادب دادی د عید حق د پاره. لا تمدن عینیک ما اوګدوا پیغمبره عینیک سترګې دی. الله سترګې به د مالدارانو پسې نه وړي چې ته ویجره پلان کې خو ډېر ښه ګاډي لري او بنگلا کې دی او ګوره درسم کوم تدریسم کوم علم بیانوم او داسې غریبي مې بکنه. د مالدارانو خلکو سوچونه خو مکوه. کته د مالدارانو مالونو ته او پس خېری طالب به علم در نه پاتې شو، ځکه چې ته خټول ورځ له دې پردي پیسو ته پس خېږي. هغه دا ګاډي دی او داغه د پیسې دی زه به دومره پیدا کوم، نو خو به د دنیا بچی شو، نو بیا خو ته د علم کار الله نه اخلي، ان ته علم ته به وزګاریږي. دا دویم ادب دی. لا تمدن عینیکا الله نبی علیہ السلام ته موږ د واسترګې دی. الله نبی کله سترګې نوګ دولي
دا حقیقت کې هغه خلک پښتو کې وایي ویلوري تا ته وې من ګوري ته واوره تعریض ورته وایي ښا پارسی کې ورته گوش زدن وایي موږ ته الله پاک دا تعریض کوي چې د محمد علی السلام امتیانو د مالدارانو خلکو د پیسو ته ونه پسخېږي لا تمدن عینیکا موږ د وسترګې دی الاما متانا هغه ته چې موږ مزي ور کړی دی به پاغه سره ازواجن قسمه قسم منهم د دې کافرانو مالدارانو ته قسمه قسم او دې مالدارانو پیسو ته پسخېږي نه او ترمذی شریف کې حدیث ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی انظروا الى من هو اسفل منکم و اے صحابه او مسلمانانو تاسو وګورئ ځان نه کوس سړی تا ولا تنظروا الى من هو فوقکم د ځان نه بر سړی ته مګوره د دنیا په کار کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره ځان نه پورته خلکو ته مګوره ډیر ښکته خلک شته دی مولوی صاحب شل دي غریبانان ړانده دي داسې بې وزله دي فقیران دي نو په دې دنیوي امورو کې ځان نه ښکته سړي ته ګوره علیه السلام فرمایي بره سړي ته مه ګوره ولی فهو اجدرو دا ډیره لائقه ده الله تزرو نعمت الله علیکم چې بیا به تاسو سپکه ونه ګڼئ د الله نعمت په تاسو چې تا تعالی کوم نعمت درکړی دی به درته څه نه معلومیږي ابا درته کم نه معلومیږي الله تزرو نعمت الله علیکم د الله نعمت به درته بیا کم نه معلومیږي او علما موي کنه وی دین کې بزان نه بر سړی ته ګوري او په دنیا کې بزان نه لاندې سړی ته ګوري دین کې ځان نه بر سړی ته ګوري چې پلان کې وګوره څونه ښه علم کړي څونه ښه تقوا ده پکې څونه ښه مونږ گزار او زم باید کوشش وکم د دین په باره کې به ځان نه لاندې خلکو ته د دنیا په باره کې ځان نه لاندې خلکو ته ګوره چې زه خو اوسم خیمه پلانې مسکینو ګوره هیڅ نه لري نو بیا وتا ته د الله نعمت چې کوم درکړي دی هغه به د تسبق نه معلومیږي درې مدب دا دی چې ولا تحزن علیهم پیغمبر مخه فکیږي په دوی باندې درې مدب الله زموږ نبی ته وای چې ولا تحزن علیهم په دې خلکو باندې مخه فکیږي ګورئ دې خلکو باندې مخه فکیږي څه معنا دا کافرانو باندې خفکیږي مچ کفر کوي نو اوس یو کافر په کفر بسړی نه خفکیږي خلک د بيدینه سړي په بيدینه خفکیږي والله نبی ته وي مخه فکیږي نو د دې مخکې ما توجیه تاسو ته ذکر کړی و چې کله کله یو سړی خفشي نو به خپل کار پریدي یعنی دا معنا ده چې دومره مخه فکیږي چې خپل منصب رسالت کې کار پریدي خپل کار مخ وړاندې بایا ته خلکو دومره خفګانونو خو مکه وکنه وقفد دي تولیکت سلورم ادب دا دی وقفد ټیټ کا جناحک وزر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ته وزر ټیټی کا نو طالب و چې زمونږ د پیغمبر علی السلام خو وزر نه وي دې لفظ مطلب څه دی دا کنایه ده د شفقت او د رحمت څخه الکه طالبہ دا لفظ کنایه د شفقت او د مهربانه څخه وزر ورته کوزی کا یعنی په خپل مؤمنانو مرګرو شفقت کوا مهربانی کوا وقل دیل نیولی که پنځم ادب دا دی چې وایا انی انا النذیر المبین زیر درکون کې مخکارا کما انزلنا علی المقتسمین الذين جعلوا القرآن عیدین او په دې آیت کریمه کې رسول الله ته تسلیم ده او به خاص واقعي ته اشاره ده مفسرین کرام لیکي چې په مکه مکرمه کې 14 کسا مشرکان وو او کله چې پیغمبر علی السلام په مکه کې اول ابتدایي آغاز د نبوتو نو خلق به مکه ته حج تراتلو نو د مکه مشرکانو 14 کسان منتخب کړ او د مکه مکرمه په لارو کې کېنول چې کم خلق به حج تراتلو نو د مشوره کړي و چې موږ به د حاجیانو ته دا ویو چې ګوره په دې مکه کې یو سړی راغلی دی او نوې خبرې کوي په دې مکه کې یو سړی راغلی نوې خبرې کوي زړه عقیده خرابوي او د پلارو نیکه د دین نه مخالف دی نو پام کوئ دې طرف ته ورنشئ نو 14 کسه ناستو د مکې مکرمې نه چاپیرې لارو کې او دوی دا لارې تقسیم کړي وي او چې څوک به حج ته راتلل مشرکانو په حجونه کول نو ورته به ویلي وی چې ګوره حاجي صاحب
ته خو حج ته راغلی مکې مکرمې ته، خو دلته په دې مکه کې یو سړی دی او هغه زمونږ د پلارو د نیکونو د دین نه مخالف دی، نوې نوې مذهبونه نوې نوې خبرې کې دا ونه منې. نو بیا دغه 14 کسانو خو دا غوښته چې د علیه السلام نه خلق منع کی. او د دې تاریخ علما لیکي وی چې کله د مشرکانو د خلق د پیغمبر علیه السلام د منع کول وی به د چا خیالم نو د پیغمبر، خو چې کله دوی ورته ویل چې مزه هغه به سودا شو چې را دا خو د قتلو سړی دی چې دا دوی مونږ ته وی چې مورځي راځي وی ګورو. نو ډیر خلق په دی وجه باندې براغله چې دا مولې ته نه منع کوي. نو چې رابغله محمد علیه السلام سره بکیناست هغه ته به الله پاک ایمان نصیب کړي. دا څه عجیب کار کېدو د دوی منع کولو فایده وکړه، ځکه چې یو سړی به په دې خیال مکې ته راغلی و چې هغه محمد علیه السلام یې سره پیژندونه، ده به ورته ویلې ګوره مکې ته چې ځې ګوره دلته یو پلانکې راغلی دی نوې نوې خبرې کوي عقیده دې خرابوي ورنه شي. هغه سره به نور هم تشویش شروع چېرې و خو بیا ګورم دا څه خل سړی دی. هغه به چې کله راغی مجلس د محمد علیه السلام کې خو د برکت مجلس و د قرآن مجلس و چې کې به ناست و رب به په زړه باندې اثر وکړي ایسته به ایمان راوړو. نو بیا دا 14 کسانو په دوی باندې رب العالمین عذابونه راوسته، مختلفو موقعو باندې الله پاک دوی عذاب کړو تباه کړو. او ورپسې یو بل خبره کړي وی دوی قرآن پوټه پوټه کړو. قرآن پوټه پوټه دا معنا چې دا قرآن ته کله به ویلي سحر دی، کله به ویلي دا جادو دی، کله به ویلي دا د شاعرانو خبرې دي، کله به ویلي دا د کاهنانو خبرې دي. نو د قرآن سی پوټه پوټه کې کنه کې الله وی چې کما انزلنا څنګه چې نازل کړي او عذاب علی المقتسمین په تقسیمونکو د لارې تقسیم کړي وي چې موږ د پیغمبر دی مجلس ته څوک نه پریدو. الذین دا هغه خلق وجعلوا القرآن یدین ګرځولې او قرآن پوټه پوټه ټوکړه ټوکړه په دې معنا سره چې د قرآن پیسې کمی سي ته څویل او کمی سي ته څه. فوربک زما دې ستا پر قسمی لنسألنهم اجمعین الله سوال به تنه کوم ټول نه یوځه اما کانو یعملون دا چې کوم امرونه کوي. فصدع ولی کدی لاندې شپږم ادب دا دی پیغمبر تعالی وی فصدع صفا بیان کوا. سبحان الله صفا خبره کوا، پټه مټه خبره مکو چیرې جوړه ته پټه خبره وک. دین خو ښکارا دی زمون قرآن کوس یو کزه یو کمزورې مولا راوی ما چیرې دا خبره بزلګه پټه وکم. نو قرآن خو ښکارا کوي کنه، قرآن چې خبره لیکلی نو څنګه پټه؟ قرآن کې یو خبره ده مفسر لیکلی ده په ښکارا الفاظ لیکلی څنګه پټه؟ بس الله نبی ته شپږم ادب کې فصدع صفا ښکارا بیان کوا. اصلا کې صد عربی کې دی ته وي طالبہ چې دا شیشه په یو شی وهي او ماته شي نه چې شیشه ماته شي بیا جوړیږي نه مولوی سي چې ماته شو نه جوړیږي. فصدع دقه صفا خبره وکا چې هغه کې د سره هغه معمولی شان هغه پټواله نه. فصدع صفا خبره کوا صفا بیان کوا بما تو مر چتا ته د شامر کی وم ادب دانه چې وارثن المشرکین مخړه مشرکانو نه ته صفا خبره د توحید بیانوا. مشرکان خو بغاپی کنه او دا مسله نه منیو دا مسله وکړه هغه مسله باسو ز خپل کار کوي سړیا. انا کفینا المستهزئین یقینا من کافی تعالی را د مستهزئین مبارکی. دا مستهزئین مبارکی مفسرون لیکلی دي چې 15 کسو په مکه مکرمه کې عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عابد، یغوس، ولید ابن مغیره، حارث ابن طلالہ دی 15 کسانو دوی به رسول الله مبارک پر ټوکی کولی، کله به ورته زیتون رسول او علیه السلام ورته خیریم هم کړی وي. دقه کسان 15 وړ رب العالمین تبا کړو. من کافیو تعالی د ټوکو کوونکو په بارک مقابله کې الذين ذا کسان چې ګرځولې د الله سره اله نه خر معبود نور فسوف يعلمون زرد دوی پوښي. ولقد نعلم یقینا من پویګو پیغمبر انک یذیق صدرک چې یقینا تنګيږي سینستا به یقولون چې د خلق سوی. ګور الله نبی ته تسلی ورکي وې د خلق چې سوی د مکی خلق ستاسو نه پیتنګيږي کنه ځکه چې رښتیا ته پسې سره اسی د بهتان نه بده خبره کوي. رسول الله ته ویل جادوګر دی ا مسكين کله جادوګرو لیوانه دی کله لیوانه صابی دی اکل صابیو. دا ټول هغه خبرې وی چې رښتیام د یو پاک عالم او مسلمان پسې څوک تاسو خبره وکي چې پاګه کې نه انسان په خپه کیږي. الله پاک تسلی ور کوي
پیغمبر سینه دې متنګوا، دا دنیا دا د دین حق دی، دا د قرآن حق دی چې ډېری خبرې برازي سینه به ورته لویه ساتي. اوس وای چې سینه دې کله خفه شي، زړه دې خفه شي، د خلکو په خبرو باندې په بهتانونو علاج خو خیراته کنه. نو علاج دا دې طالب اتم ادب فسبح بحمد ربک، بس تسبیح در رب ویا ښا. نه هم ادب دا دې وکم من الساجدین، او شا سجده کوونکو نه رب ته سجدي کوا. د دې سه مخالف خلکو به رب ستا مرګري او د دې خبرونو بچتا ساتي. فسبح بحمد ربک، تسبیح وایا د حمد رب سره دی. وکم من الساجدین، او شاد سجده کوونکو نه. حدیث پاک راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله و ما ته الله پاک طالب توي علیه السلام و ما اوحى الی، ما اوحی الی، ما ته دسی وحی نه ده شوی چې ان اجمع المال وکم من التاجرین، چې مال جمع کا تاجر ځان نه جوړ کا. ولکن اوحی الی، ما ته خود دسی وحی شوی چې ان سبح بحمد ربک وکم من الساجدین. ما ته دسی امر نه شوی چې من التاجرین شه، ما ته دسی امر شوی چې من الساجدین شه. لسم ادب داده وعبد ربک، بندگی در رب کوا. حتی یتیک الیقین، تر دې چې راشي تا ته مرګ پوری به بندگی در رب کې. په دې آیت کریمه کې د دې یقین نشي مراد ده. جمهور مفسرین کرام زمنګا ټول امت وی دلته یقین نه مراد موت ته موت. قتاده ابن زید ابن عمر حسن بصری رحمه د دې ټولو تفسیرون اقوال مفسرون را نقل کړي چې دلته تنه مرګ مراد دی. او کتا خل کړي سوره مدثر په 40 نمبر آیت کریمه کې هم د یقین معنا مرګ شوی، حتی تان الیقین، زمنګ ته مرګ راغی. نو معنا یم دغه د طالبہ چې بندگی در رب کوا چې مرګ در ترش، چې مرګ راغی بس بیا قصه ختمه شو. په دې آیات ته پاسه تفسیر ابن کثیر لګو ګورئ. ابن کثیر لیکلی دی وی قال بعض جهال الرهبان، وزن خود ساخته پیرانو، یعنی جعلی پیر چې ورته وي، یو خو حقیقی نیکان بزرگان خلکی او یو جعلی وی جعلی پیرانو د دې یقین یو بل معنا کړی د ابن کثیر پیرت کړي. وګوره ابن کثیر وی هغه وی د یقین مطلب معرفت ته. نو بیا د څه معنا جوړیږي؟ بندگی در رب کوا چې معرفت تر ته حاصل شي، او کله چې معرفت تر ته حاصل شو بس بیا ستا نور بندگی ته ضرورت نشته. بیا نمونځ او 10 روزه بس دا به ټول ته تمام. نو دوی وی چې دوی وی چې یو مقام او مرتبه د دغینو معرفت ته، چې چاته معرفت ته ورسېدو بیا بندگی ته او عبادت ته ضرورت نشته. نو په دې خبره باندې ابن کثیر ډیر زور اخسته، او حافظ ابن کثیر به وی هاذا القول من الكفر والضلاله والجهل، وی دا وینا خود کفر ده، گمراهی ده، جهالت ده. تاسو ترجمه ته کې چې د یقین معنا معرفت اخلي، چې بیا به ته چې معرفت ترته وشول نو بیا به نور نه یادې. او بیا ډیر عجیبه الزامی سوال چې پښتنه دا کوم چې د زمنګ رسول الله ته د معرفت مقام حاصلو کنه حاصل، کچېری زمنګ د رسول الله ته د معرفت مقام حاصلو نو هغه ول عبادت کو تر مرګه، هغه تر مرګه عبادت کول. اخر کې مغه د دو صحابه پر اوګو باندې لسونی خو مانځ تر وته، دا خو معرفت ورته حاصلو او کنه حق حاصلو نو تر مرګه ول عبادت کو. او که معرفت ورته نو حاصلو نو بیا معلومیږي چې معرفت نمخ کې خو مقام د شک دی. ایمن پیغمبر تر مرګه په شک کې او اوس کافر شوی. دا د عجیب تفسیر وکي چې رسول الله تر مرګه په شک کې، یعنی هغه مقام د معرفت نو رسیدل چې سړی منځونه عبادتونه پکې پریدي. دې خدای مر راوته. نو فلهذا دا تفسیر څوک چې د یقین په معرفت سره کوي دا نهایتي جاهلانه او تحریفانه تفسیر دی او د سره تفسیر دی نه.
عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی عبادت تناستو په خپل غرفه عبادت خانه کې د شپې عبادت کوي او ناڅاپه یو عاطفي आवाज ورته وشو. आवाज کیږي ورته چې عبدالقادر جیلانی ډیر عبادت وکي، ډیره بندگی سجدي دی وکړي او رب العالمین وی چې نو ستا عبادت ته ضرورت نشته معافي. عبدالقادر جیلانی چې پاس وکتل په لودي په لو چې څوک شته دی نه आवाज راکېږي، نو د ورته جواب کې ویلي چې شیطانا او مې پیژندې، ما نشي تیرسته چې ته ماته چې عبدالقادر جیلانی نو ستا عبادتونه بس دی. ولی بس دی؟ الله قرآن کې وی چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تر مرګ به عبادت کې. عبدالقادر جیلانی په جمعات کې ناشته عبادت بس بند شو، مړ لانه دی عبادت بند شو. نو بیا دویم आवाज ورته شیطان کوي، وی چې عبدالقادر جیلانی بس د علم په وجه رانه بچ شوی، د علم په وجه رانه بچ شوی، د قرآن په آیاتونو پوهی دی، بس په دې وجه رانه ځانه بچ کې. وی عبدالقادر جیلانی ورته جواب کوي چې شیطانه دا دی یو بل حربه ده چې ما باندې استعماله، دروغ ولې وی چې په علم درنه بچ شوم، د الله په فضل درنه بچ شوم، دا خو ته ما اوس بل تکبر کې راولي چې نه زه ښه عالم ما. نه نه نه، بل حربه استعمال کړل چې راته وی چې په علم بچ شولې، ما سره علم نشته، دا چې زه ته نه بچ شول ما د الله په فضل. او تاسو مخکې سورۃ ابراهیم ته وګورئ، د سورۃ ابراهیم اخیری آیات داو هاذا بلاغون، دا قرآن د رسیدلو والا کتاب دی للناس خلقو ته، دا قرآن شي رسیده، دا قرآن خلقو ته رسیدل غواړي. نو چا به ویل چې دا سورۃ ابراهیم په اخیری آیت کې وی چې قرآن رسوي خلقو ته، تر څو وخت به دا قرآن موږ رسو؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، دا د قرآن رسول عبادت دی، د عبادت تر مرګ دی.